ښه راځو ملګرو پرون موږ په مثلث باندې کار وکړ چې څه موږ کولی شو په جاوا کې یو مثلث ډوله پیټرن پرنټ کړو. نن راځو چې څنګه موږ کولی شو چې په جاوا کې یو سکویر شکل پرنټ کړو. سکویر سټار صحیح ده. نو راځو بینس ته یو فایل کې به نیو پروجیکټ واخلو، جاوا اپلیکیشن نیکسټ جاوا پروجیکټ ته موږ نوم ورکوو پرنټ سکویر صحیح ده. هغه نه بعد فینش انټیجر آی او جے فار اوټر لوپ او انر لوپ دوه لوپه زه چلوم. دا زما اوټر لوپ شو، دا زما روز شو او دا مې کالم شو. صحیح شو. خیر آی مساوي د یو، آی کوچنی او مساوي د 4، آی پلس پلس جے مساوي د یو، جے کوچنی او مساوي د 4، جے پلس پلس. دلته ورته زه یو میسج ورکوم چې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ. پرنټ ماته څه شی کا سټار. یا او دلته راته څه واچوه یو نیو لاین. کله چې دا زه رنګ کوم نو موږ ته به یو سکویر شکل پرنټ کړي. ومولیده. ښه اوس راځو چې دغه پروګرام څنګه کار کوي. نو د دې لپاره چې موږ پوه شو نو راځم زه دغه کوډ کاپي کوم، دلته پیسټ کوم. صحیح ده. آی مساوي د یو، دلته مو کنډیشن کې ورکړي چې آی مساوي د یو. صحیح ده. کنډیشن مو ورکړي چې آی کوچنی او مساوي د څه سره کېږي، آی کوچنی او مساوي د 4. دلته ما آی ته اساین کړه یو قیمت ویلیو. صحیح ده. نو دلته اوس چیکن کېږي چې آیا دا مساوي کوچنی او مساوي دی که نه دی. نو یقینا چې یو کوچنی او مساوي د 4 دی. دا کنډیشن زما ترو شو. نو اوټر نه انر لوپ ته راکوځي. دلته مو بیا ورکړي قیمتونه چې جے د جے قیمت مساوي هم د یو سره دی. صحیح ده. کنډیشن کې یو کوچنی او مساوي د 4. دلته چیکن کېږي چې آیا یو کوچنی او مساوي د 4 دی که نه دی. بالکل دی. ښه چې دا ترو شو راغلو موږ میسج ورکړی ته موږ ته څه پرنټ کا یو سټار راته پرنټ کا. لاندې به زه دغه وکړم. ښه یو سټار درنه پرنټ شو. بیا راځي دلته انر لوپ کې خبره ده. انر لوپ کې دا چې زما میسج پرنټ شو بیرته بیا دلته راځي دا جے پلس پلس کېږي. یو دی دا ورې جے قیمت 2 اخلي. صحیح ده. دی 2. نو بیا چیکن کېږي چې آیا 2 کوچنی او مساوي د 4 دی که نه. بالکل دی. را به شو یو بل سټار به موږ ته پرنټ شي. دا انر لوپ کې خبره شریک. صحیح ده. بیا راځي چیکن کېږي جے انکریمنټ کېږي. د جے قیمت 2 ده چې انکریمنټ شي ویلیو 3 واخلي. صحیح ده. دا مې هم 3 شو. بیا چیکن کېږي چې آیا 3 کوچنی او مساوي د 4 دی که نه دی. نو 3 کوچنی د 4 څخه دی. نو یو بل سټار به زما پرنټ شي. بیا راځي انکریمنټ کېږي جے 3 دی دا ور چې انکریمنټ شي ویلیو 4 شوه. دا هم 4 شو. نو 4 کوچنی او مساوي د 4 دی که نه. یو بل سټار به زما پرنټ شي. بیا راځي دا انکریمنټ کېږي جے قیمت 4 دی دا به دا ور چې شي 4 چې انکریمنټ شي نو دا به 5 شي. بیا چې کوم کېږي چې آیا 4 کوچنی او مساوي د 5 دی نه دی. نو دا زما فال شو. دې نه زما کنډیشن زما فال شو. بیرته خبره راځي اوټر لوپ ته. د آی قیمت زما یو دی دا ور چې انکریمنټ شي نو 2 به واخلي. بیا چې کوم کېږي چې آیا 2 کوچنی او مساوي د 4 دی که نه. بالکل دی. راځي انر لوپ ته. انر لوپ کې اوس
خبره بیا چې نه شروع کېږي د جې قیمت ما اساین کړی دی د یو نو یو نه به شروع شي بیرته کله چې زما په انر لوپ کې خبره فال شوه اوټر لوپ ته ځي دلته به یو میسج زما ورکړی دی چې نیو لاین د لاندې دا ورکیوځي لاندې ته صحیح ده نو آیا به انکریمنټ شي د آی قیمت څو شو 2 صحیح ده نو چې 2 شو نو 2 کوچنی او مساوي له 4 ده انر لوپ ته خبر راورسېده صحیح ده لاندې راکېوته دلته بیا ما آی ته ویلیو ورکړی ده یو د یو څخه به سټارټ شي چې آیا یو کوچنی او مساوي د 4 دی که نه بالکل دی نو کله چې دا ترو شو بعد بیرته ماته دا میسج پرنټ شي سټار بیا به راشي انر لوپ ته انر لوپ کې به د جې قیمت بیا انکریمنټ شي قیمت به واخلي څو 2 بیا چې کوم کې چې 2 کوچنی او مساوي د 4 دی بالکل دی یو بل سټار به پرنټ شي بیرته به راشي دا به انکریمنټ شي د جې قیمت به دا ورڅو شي 3 شي نو 3 کوچنی او مساوي د 4 دی یو بل سټار به پرنټ شي بیا به راشي وګوري د جې قیمت 3 دی دا چې انکریمنټ شي نو دا د جې ویلو څه شي 4 به واخلي نو 4 کوچنی او مساوي د 4 دی یو بل میسج به پرنټ شي چې ما وکړی سټار صحیح ده دا به انکریمنټ شي کله چې انکریمنټ شي د جې قیمت زما څو دی 4 دی که نه دا چې انکریمنټ شي دا به 5 شي که نه 5 دا هم 5 نو 5 لوی د 4 څخه نو دا زما بیا فال شوه خبره چې فال شو نو را به شي زما یو میسج موږ ته پرنټ کېږي کې ورته ما ورکړی دی چې نیو لاین دې نه به راکېوځي لاندې ته به راشي صحیح ده کله چې لاندې ته راغله بیرته به راشي اوټر لوپ ته دلته به د آی قیمت انکریمنټ شي 2 دی دا ور به 3 واخلي نو بیا چې کوم کېږي چې آیا 3 کوچنی او مساوي د 4 دی انر لوپ ته به راشي انر لوپ به سټارټ واخلي د یو نه او یو کوچنی او مساوي د 4 کله چې دا ترو شي نو را به شي یو بل میسج به ډسپلی کېږي کې ورته ما ورکړی سټار دلته به ماته یو بل سټار پرنټ شي بیا به دا راشي دلته بیرته د فار لوپ ته دلته د جې قیمت انکریمنټ کېږي صحیح ده یو دی دا به 2 شي نو 2 کوچنی او مساوي د 4 دی صحیح ده میسج به ماته ډسپلی شي بل سټار بیا به راشي دلته دا به انکریمنټ شي د جې قیمت 3 شو نو 3 کوچنی او مساوي د 4 یو بل سټار به پرنټ شي بیا به راشي دا به انکریمنټ کې د جې قیمت به دا ورې 4 شي نو ترو شو که نه بل سټار به زما پرنټ شي بیا به راشي دا به انکریمنټ شي دا ور 15 واخلي نو 15 چې دی لوی دی د 4 څخه دا زما فال شو دا چې فال شو دلته به راشي دلته به ماته یو نیو لاین ته خبره راکېوځي لاندې به راشي صحیح ده کله چې لاندې ته راکېوته بیرته به راشي اوټر لوپ ته دلته به د آی قیمت چې دی انکریمنټ شي 3 او 4 به شي نو دا چې کوم کېږي 4 کوچنی او مساوي د 4 شي ترو ده انر لوپ ته به خبره راشي دلته به بیا خبره د یو څخه شروع شي نو یو کوچنی او مساوي د 4 یو سټار به زما پرنټ شي بیا به راشي د جې قیمت به انکریمنټ شي دا ور به 2 واخلي 2 کوچنی او مساوي د 4 بل سټار به پرنټ شي بیا به د انکریمنټ شي قیمت به واخلي 3 دا 3 شو که نه د جې قیمت دی نو چې کوم کېږي چې 3 کوچنی او مساوي د 4 دی که نه دی بالکل دی نو چې دی ماته یو میسج پرنټ کړی دا دی دا به بیا انکریمنټ شي د جې قیمت به 4 شي دا به نو 4 کوچنی او مساوي د 4 دی ترو دی را به شي زما میسج به ماته یو سټار پرنټ کړي صحیح ده بیا به راشي دا به انکریمنټ شي د جې قیمت چې انکریمنټ 4 دی نو 15 به واخلي او 15 کوچنی او مساوي د 4 دی نه دی 15 لوی د 4 څخه دی نو دې څخه به راوځي دا به زما فال شي را به شي دا میسج به ماته ډسپلی کړي نیو لاین او کې به وځي بیرته به دلته راشي اوټر لوپ ته دا زما 4 دی آی پلس پلس دی دا به 15 شي صحیح ده دا چې 15 شو نو چې کوم کېږي چې آیا 15 کوچنی او مساوي د 4 دی نه 15 لوی دی نو دا زما فال شو دا فال شو نو ماته به بالاخره دغه شکل پرنټ شي صحیح ده